پاس اسمانونو ته که هم وهیجو کوزې بنو په مونږ صادرې خپلې سلامونه ملګریو نیکې هیلې او احترامات مې ومنو. ملیار افریدی یم او نن ورسره نستی کوي حاجي کندهار افریدي صاحب چې د یو تعارف محتاج نه دی او تاسو به مونږ نه هم پیژنو رودرمو به هغه سره به خبرې کوو وخت مو نه اخلم. نو حاجي صاحب تاسو له په خپل پروګرام کې هرکلی ویایو. مننه ملیار صاحب ډېره ډېره مننه تاسې خوارې او تکلیف چې کوم د ژبې ادب او کلتور سره هم دی عالم کامیاب. نو حاجي صاحب تاسو خو هېڅ تعارف محتاج نه یو که مختصر تعارف هم د ملګریو سره وکړو ورته مننه ملیار صاحب د مو خو بس داسې هغه دی چې کندهار آپریدي په نومه مې خلک پېژني په ادبي دنیا کې او د مو تاریخ پیدایش د سکول سرټیفیکټ مطابق 1956 اندازه دی لیکلی دی. تیرو میدان کې پیدا شوی یم بیا هغې نه پاس باړۍ کې راغلی یو د 1962 کې باړۍ له راغلی یو او 1950 نه مې باقاعده شاعري شروع کړې یم. لکه مونږ خبرېږو نو ستی به هم د مخکینو مشرانو سره کړی یم لکه حمزه بابا شول همدارنګې نور مشران شول. داسې تاسو کومو کومو مشرانو صاحب وخت تېر کړی دی؟ مننه د ملیار صاحب د مشرانو خو چې تقریبا کله د موږ د هغه د ادبي په لغت وویلو چې موږ به مشر کاتو ادبي هغه سره موږ کوشش کولو چې یاره میلو شو لکه حمزه شنوری قلندر مومن سیف الرحمن سلیم اجمل خټک صاحب او داسې ګان چې پښتو سره دي موږ وخت چې دو کور کوله یا مشاعرو غونډو له تللی نو موږ وسای نظیر شنوری خیبر صاحب او ډېر زیات دي نو اکانومي د خاص کسان من د څلوېښتو نه زیات دي خاص کسان. ډېره مننه حاجي صاحب. تاسو کتاب چاپ شوی دی سفرنامه خو شته تاسو هغې په هکله که داسې ووایئ؟ امو کتاب خو اوس هم ملګري ما سره اکثر ویرون نه پوښتنه کوي چې هغه تاریخ دی خالی و ونه شو دا تاریخ دی خالی بله ورځ په خپله ځلان صاحب له تللی وم هغه سره پروت دی شوی دی نور ټول او بیا هغو له څه بیماري پېښه شوې مور یې جوړه نه وه نو هغې وجې نه لږ لیټ شو هم ملګري مو تنګوي چې اول ته دا تاریخ خالی و دا خالی چې مو په واک کې خو نه دی بس وبشي امید دی چې دا لنډو ورځو کې زه یقین لرم چې 1500 ورځو کې به وشي انشاءالله. انتظار یو انشاءالله. ډېر خلک یې کوي پخدرۍ کوي نه زه یو غلم یم چې زه مو پکې دلچسپي به هم دره ډېره نه وي خو دغو خلکو نه تنګ یم نو چې زر وشي ښه به وي دا بس په انتامه به یو الله دې وکړي چې زر وکړلی شي. و حاجي صاحب تاسو حمزه بابا د نستي خبره وکړه هغه داسې طبیعت مزاج نه څنګه سره یاره حمزه صاحب خو یو موږ داسې ورته وایو که نه چې یو فقیر سړی و لکه څنګه دا فقیران وي پر هغه کې چستیا کې یوه داسې طریقه وي چې پکې به سوال هم کوې ګداګري به مطلب چې کوې نو هغه پریکټیکله کړې وه نو هغې وجې نه هغه په خوی کې هغه فقیري راغلې وه. موږ چې کوم شی موږ خلکو فقیر له په سپکه باندې کسي که نه خو لکه کوم د تصوف والا خلک یې په درناوه دا کسي نو پخ کې هغه خوی کې سختي هم لږه ډېره وه سختي به هم کې خو هغه دغې وجې نه به وه چې هغه له به تکلیف و بدني تکلیف به ورته و چې چله بدني تکلیف یې هغه ضرور په خوی کې بیا لږه سختي وي. نور حمزه صاحب ډېر بحثونو شوقي سړی و چې بحثونه یې کولی او بیا دا مذهبي بحثونه به یې کول ادبي به یې کول خو مذهبي به یې ورسره کول بلکې سیاسي به یې کول دا درې قسمه بحثونه به یې کول. بالکل ډېره مننه حاجي صاحب. دا نوي کول تاسو څه یو چې د لیک په هغه کې تاسو څه وایو چې یاره د نوی کول چې کوم دی دا په کوم طرف لیک یوسي رومان طرف یوسي انقلاب طرف یوسي ملیار صاحب دا خو مو چې سره خپله تجربه رو که نه که ته یو سړي له ویې که نه چې دا چې شی وي په انسان کې که نه و شی معاشرې له ورکوي فنکاري هغه پخ کې راغلي وي مغازه مغسې داسې نشي کېدی چې یو سړی د غني خون غوندې کې سړی وي او حمزه شنوری ته جوړ کړي ته خبرو دا نشي کولی نو چپچه کې چې شی وي که نه خو بیا نه د ماحول اثر وي لکه په یوه علاقه کې یو جنګ حالات وي نو جنګ هغه پکې زیات روسي بیا چې د مینې رومان هغه وي رومان پکې روسي نو دا وخت سره خو بیخي داسې نشي کېدی چې تو خوښه وي مننه حاجي صاحب. نو داسې به وکړو چې وخت کم دی ملګریو سره به شعرونه څه شی وي چې غزل غوښتنه یې کړې وه ملګریو چې حاجي صاحب ملګریو لکه څه شی وویلو؟ مننه د واحدي صاحب ته هم زه هغه غزل مطلب و چې ځمکه توده ده ورو ورو سړېږي ځمکه توده ده ورو ورو سړېږي باطل غورځېږي حق پورته کېږي باطل غورځېږي حق پورته کېږي
او شعر ده چې په بیړه نشي صبر به غواړي په بیړه نشي صبر به غواړي او چې وخت یې راشي سپردي ټوکېږي په بیړه نشي صبر به غواړي چې وخت یې راشي سپردي ټوکېږي او شعر ده چې ماین زړګی دی بس خود سری کړي ماین زړګی دی بس خود سری کړي او چې سماوي لا خرابېږي ماین زړګی دی بس خود سری کړي چې سماوي لا خرابېږي او شعر ده چې بیا یې رایاد کړه بیا به یې وکړم بیا یې رایاد کړه بیا به یې وکړم او ما درته څه ویل رانه هېرېږي بیا یې رایاد کړه بیا به یې وکړم ما درته څه ویل رانه هېرېږي او شعر ده چې څومره ښاد وم یاد دې سیوا وي چې څومره ښاد وم یاد دې سیوا وي په خوشحالۍ کې لاره یادېږي او شعر ده چې نه مې خوښېږي ځینې خبرې نه مې خوښېږي ځینې خبرې چې ته یې وایې زما خوښېږي نه مې خوښېږي ځینې خبرې چې ته یې وایې زما خوښېږي او مکتار زو د غزل چې لمحې دي سختې په خولو مورونه لمحې دي سختې په خولو مورونه یو کندهار دی بس چې ګڼېږي ډېر ښه دی ډېره مننه نو راونه مراکز سره به انشاءالله په وخت حاضرېږو او موږ له اوس وروکو اجازت ویندلو یا الله پامان